سطر زنان شرعی فرض هستند. زنانی کار میکنند بغیر از روی و دستها و پایهایشان که شریعت فرمودن دوش باشند، دیگه اگر کدام جایشان سطرشان شرعی مراعات نکردن در روز آخرت سخت بازخواست میشوند. ای برادران تقلید کفار نکنند. ای ورونو دشوز و سطر دیر ضروری دی په اندازه چې شرع ویلي د هغو د اجازه ده بالا د لاسو لڅېدل، د ویښتانو لڅېدل، د نور بدن لڅېدل حرام دي. ای ورونو سود حرام دی. ای ورونو حسد حرام دی. که څوک حسد کوي رب الجلیل وایي که ستاسو په مابین کې تنازع پیښه شي فردوا الی الله والرسول، د خدای و امر چې رد کړي، د خدای و امر چې وسپاري. وګورئ چې کتاب الله څه ویلي دي. کتاب وایي چې صلح وکړه، کتاب وایي چې اشتي وکړه. پرېږده نفس خو دې والله که خوشحاله شي. د نفس په خوله مه کوه غرقېږي. ای ورونو د مجاهدین حقیقي سره رابطه وساتئ. ای ورونو د افغانستان پر حال رحمت وکړئ، شفقت وکړئ، خودگذري وکړئ. ای ورونو که زموږ رهبران واقعي د اتحاد خودگذري ونه کړي دا د دشمنانو په ګټه ده. که دوی واقعي اتحاد ونه کړي افغانستان ټوکر ټوکر کېږي. د دوی لپاره دعا وکړئ چې د خارجه ولاسونو ځینې کوتا شي. د دوی لپاره دعا وکړئ چې د دوی زړونه مایل شي د خدای و امر ته. د دوی لپاره دعا وکړئ چې د کونډو د یتیمانو غم په افغانستان کې وخوري. نن ستاسې افغانستان په لکو لکو یتیمان لري، په زرو زرو کونډې دي دربدره ګرځي. مړونې په جهاد کې شهیدان شوي دي. که موږ تاسې غم ونه خورو، که حقیقي رهبران غم ونه خوري، څوک پیدا غم خوري. ای ورونو اتحاد مه کوئ، اتحاد وکړئ، اتحاد مه کموئ، اتحاد مه سره ورکوئ. د اتحاد لپاره کوشش وکړئ. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. خبرې دومره ډېرې دي چې وخت غواړي، ستاسې وخت ډېر کوتا دی. تاسو ته دې الله توفیق د نیکۍ درکړي. برادرای گرامی باز خواهشمند هستیم که مساجد تنها برای فاتحه نباشند. مساجد حقیقی بنا کنین، تربیه اولاد کوشش کنین. یعنی قرض مسجد چند نفر یک جا شوین، ما مردم هیچ خبر نکنیم. مسجد به نام مسجد بسازیم. الحمدلله کوشش بیشه آل به نام مسجد نیشن. تماما از نامهای دیگه صرف نظر شدن. از مسجد اگرچه سیاست اسلامی خوب چیز نیستن ولی باز هم امینان سیاست از مسجد دور شدن. مسجد خاص برای عبادت پروردگار، خاص برای محبت، خاص برای اینکه انسان فهم و نصیحت اونجا یاد بگیرن. اقلا در ما خو یک دفعه جایی، اقلا امی نماز جمعه خو مسجد خود بخوانیم، اقلا در امی روز فاتحه خو چند دقیقه بشینیم، راجع به مسجد خو گپ بزنیم. ای برادرای گرامی دعای خود و رهبرای خود بکنین. کوشش کنین که رهبرایتان خداوند اگه هدایت نصیبشان کنن انشاءالله نصیب میشن، برای همه مردم هدایت نصیب میشن. خداوند دستهای خارجا را از افغانستان دستهای صالح بیارن، دستهای مصلح و اسلامی را بیارن، دستهای غرض آلوده را خداوند دور بسازن. خداوند کسایی که میخواین که در افغانستان تفرقه بیتن، خدا اونا را متفرق بسازن، اونا را از خداوند دور بسازن. خداوند همه اقوامی که در افغانستان هستن با هم نزدیک بسازن. هر قومی که در افغانستان زیستی کنن مسلمان هستن، برادر ما و شما هستن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. نماز عید واجب هستند. نماز عید 2 رکعت هستند. نیتشانی فرمیش که نیت کردیم ادا سازیم 2 رکعت واجب با 6 تکبیر. به مذهب امام ابو حنیفه صاحب 6 تکبیر هستند.
در دیگر مذاهب 15 یا 14 یا 13 تکبیر هستند. ما و شما اکثریت چون حنفی هستیم به مذهب احناف 6 تکبیره. اقتدا ولن به حاضر امام به حاضر وقتی چاش امام الله اکبر میگن شما هم الله اکبر میگین. نه چیز قلبی هستند، در قلب این میترتان باشن، در دلتان که نماز عید هستند با 6 تکبیر هستند با انی وقت ادا میکنیم. اینمی چیز هستند اگر الفاظ درست نباشن یا از یادتان رفتن نمازتان خراب نمیشن. امام که الله اکبر گفتن شما هم الله اکبر میگین. دستهای خود کسانی که حنیفی هستند زیر ناف میگیرند سبحانک اللهم آیسنی خوانند امام و مقتدیا. بعد امام الله اکبر میگن شما هم الله اکبر میگین. دستها بالا میشن تا نرمی گوش و با مذهب شافعی تا شانه. بعد الله اکبر که گفتن دستها همینطور اویزان میباشن. باز دوم دفعه الله اکبر میگن شما هم الله اکبر میگین دستهایتان اویزان الا میباشن. سیم دفعه باز الله اکبر هستن الله اکبر که گفتن باز دستها را زیر ناف میگیرن. امام قرائت الحمدلله و قرائت میخوانند شما گوش میگیرین. باز میرین به رکوع و سجده همراه امام یک جا رکوع سجده میکنین. باز برکات دومی که هستند اول الحمدلله آغاز میشوند. بعد از الحمدلله قرائت هستند. در آخر قرائت باز الله اکبر هستند به رکوع نمیرین. الله اکبر دستها را بلند میبرین. باز دستها ابیتر اویزان هستند. باز دوم دفعه الله اکبر دستها اویزان. سیم دفعه باز الله اکبر دستها اویزان. چهارم دفعه الله اکبر هستند به رکوع میرین. رکوع و سجده همراه امام یک جا میکنین. سلام میگردانند. خطبه هم به مذهب حنیفی واجب هستند ولی به مذهب شافعی و دیگر سنت هستند. شنیدن خطبه ضروری هستند. بشینین تا خطبه خدا قبول کنند. ای محترم ورونو ده اختر المنز واجب بی المنز کن درد اخلاص المنز کن دو رکعت واجب دلوی اختر سرد اشفر و تکبیرو خاص خدای داره مخبلوری ده کعبی شریفی امام الله اکبر و ایتاسب الله اکبر و وایات لاس بلانجی ترنامونی سی سبحان قرار و الکیزی تاسبی و وایات پس لیگی سخه یا امام الله اکبر کی تاسبم الله اکبر و سر وکیلا سن بغجوت یوسی بیا بلا سن بمیلی دوما بیا الله اکبر دی الله اکبر بوای امام تاسبی و سر وکیلا سن بمیلی درما بیا الله اکبر وای لا سن غجوت دی بیا لا سن لانج ترنامنی ولکیجی لا سن چونی وسی امام قرائت الحمدلله و قرائت وای رکوع سجده کی پس لگی راضی تو هم رکعت فدو هم رکعات کی بیا الحمدلله ویل کیجی پس الحمدلله قرائت ویل کیجی پس قرائت سخه بیا الله اکبر ویل کیجی لا سن غجوت بیا لا سن الادی بیا الله اکبر لا سن غجوت اخی بیا الله اکبر لا سن الادی بیا الله اکبر لا سن الا پرتلرم و رکوع دی رکوع سجده کی سلام ګرځول کیجی. فصل د اختر د منځه تکبیر مشروع نه دی راغلی. فصل هر منځه نور راغلی دی تکبیر په لوړ اواز سره او خطبه ویل واجب دی په مذهب د امام ابو حنیفه صاحب چې وایي ډیر ضروری ده. په نور مذاهب کې سنت په بعض کې